ګرانو کتونکو کو ستاسو میجیکل ویډیو کتل ډېر خوښ وي نو دا ویډیو کې به تاسو ته ډېر عجیبه شیزونه کتلو ته میلاویږي یو داسې انسان چې هغه په قبر کې ناست وي او موبایل گیم کوي دا ډېره انټرسټینګ ویډیو ده ویډیو مو خوښه شي ویډیو لایک چینل ضرور سبسکرایب کړئ کهاني په سټارټ کې موږ ته د سټیو په نوم یو کس وښه چې هغه خپل د ډیرن ملګري په پسې قبر ته راغلی او هغه اخري الوداعي کوي خو داسې دی د ده ملګری خو په قبر کې په موبایل باندې گیم کوي اخر دا څه ماجره ده راځئ چې دا کهاني وګورو ډیرن د یو عام انسانانو په شان د زندګي تیروله ده د سره یو ښایسته فیملي مو وه چې او ښایسته ملګری ورسره مو د سټیو په نوم باندې دوی یو ځل د سکول د بار ولاړو یو پارک سره نو یو عجیبه غونته ګاډی تیر شي او د ده مخې ته یو پمپلیټ غوځار کړي ته چې دا پمپلیټ وګورئ دا پمپلیټ راوالی چې اخر دې کې څه دي په دې کې یو شو په باره کې سټیو په کالج کې هم دغه پمپلیټ چې دا پړاوی خو پروفیسر ته پته ولګي او هغه راته دا پمپلیټ والي او ته ته ووایي چې ته د دا یوه هورر شو ده او دا غیر قانوني ده ته دې شو ته په غلطۍ کې هم لاړ نه شي که نه ته به د دې نه ډېر غټ نقصان چوت کړي سټیو خپل د پروفیسر د خبره نظر انداز کړي او د هغې باوجود بیا هم دی د شپې خپل له ملګري سره سټیو سره دا ډیرن چې وي په سیکل باندې کینی او د هورر شو طرف ته لاړ شي دوی یو سنسان ځای ته لاړ شي چې وګوري په هغې کې څوک هم نه ښکارېږي دوی ته یو ټکټ راغوځار شي په ټکټ یې لیکله چې خپلې پیسې جمع کوي ته خپل د ملګري پیسې هم ورکړي دا سټیو او دغه ځای کې انتظار کوي چې اوس به موږ ته ټکټ راشي خو ښه کافي ټایم تېر شي دوی ته ټکټ نه راځي دوی د خپلې پیسې چې واپس څنګه را اخلي په دې کې یو وړوکی غونته کریچر وي هغه د سټیو په لاس باندې چک ولګوي سټیو چې دا ویني دی ډېر زیات ګبراوي او په لږ ساعت کې دوی ته د دوه ټکټونه هم راغوځار کړي دوی دا ټکټ راواخلي او بره دغه ټیټر ته لاړ شي په هغه کې یو عجیبه غونته کسي د دوی نه تپوس وکړي چې تاسو خو د زړه څه مرض خو نه دی که نه دوی ورته وویل چې نه د دې نه بعد دوی ټیټر طرف ته ولېږي په ټیټر کې یو غټ سر والا سړی چې هغه د ځان نه اورپول په جوړ کړي یعنې یو بیړیه د ځان نه جوړ کړي دا بیړیه د یو جنۍ لاس وخوري دا جنۍ ډېره چغه کړي دا هلکان ترې مویریږي اصل کې د دې جنۍ دغه شخصي د دې دا لاس واپس دوباره نه په جوړېدو باندې سټارټ شي دې نه بعد سټیټ ته هغه جنۍ راشي چې د کمې نه هغه بیړیې لاس وړلی او د دې دغه کار یې چې د دې جسم واپس روغږي د دې نه بعد الکساندر په نوم یو کس وغه چې د ده په خېټه کې ډېر غټ سوری وي د دې نه بعد ډاینا په نوم جنۍ وښی چې هغه د رسۍ په ذریعه د بره نه راکوزېدی شي د دې نه بعد موږ ته یو موټا کس وښی چې د هغه دوه خېټې د یوې پزې عجیبه غونته کسي د دې نه بعد عجیبه کرتبې وکړي دې نه بعد سټیټ ته یو جنۍ راشي چې میډم ترکشا په نوم باندې هغې سره هغه د هلک خوښ دی چې ته زما سره بره سټیټ ته راشه دا په دې هلک باندې لاسونه کېږدي نو دې ګیره او برېت راوخیږي خو دا چې د هلک ټچ کړي رده په باره کې دی هلک ته ډېر عجیبه خیالونه راشي دا راته نه تپوس وکړي چې ستا څه نوم دی د هلک ورته دلته کې خپل نوم غلط وښایي بیا به ته خپل ګیره برېت په جادویي طریقې سره ختم کړي او سټیج باندې پرفارمنس وکړي او دننه لاړ شي خپل مشر ته ووایي چې تو سټیج ته مه ځه ما ستا په باره کې څه ډېر غلط خیالونه لیدلي یعنې ستا زندګۍ ته خطره ده خو دی د دې خبره ونه مني او دی په خپله سټیج ته لاړ شي دی په دې سټیج کې دا خلک ډېرې تاڼیانې ووایي دې خلکو ته ووایي چې میډم اوکټا سپایټر زما د پنجرې نه غیب دی خو خیر تاسو مه یېرېږئ دی د ټوپۍ نه خرګوش راوباسي د هغې نه میډم اوکټا راوځي دی ډېر ویېرېږي خو دی ځان شانت کړي په دغه ځای کې د خلکو په مخامخ او دا سپایټر د کنټرول کولو کوشش کوي دا سپایټر ته نه کته ټوپ کوي دی پې پرېږدي دی اخوا دېخوا ټوپونه وایي د هغې نه بعد دی د سپایټر ته بانسري بجاو کړي دا سپایټر چې کوم وي دی راته په کنټرول کې راشي خو دلته کې دا سټیو د خپل ملګري ته ووایي چې زه راته په باره کې پوهېږم دا د انسان په جسم کې یو راکشس دی یعنې دا یو وامپایر دی دا انسان نه دی د هغې نه بعد دا سپایټر چې کوم وي دا د په خپه باندې کېږدي او پراته چې وګوري په غور سره دی په خپل وش کې کنټرول کې په دې کې پولیسان راشي چې دا ټول خلک د دغه ځای نه وڅښله چې دا شو بنده کړي ولې دا غیر قانوني دا هلک د کور د تلو په ځای دی یو کمرې ته ورننوځي په هغې کې یو تابوت پروت دی چې والله سوړ دا تابوت په خپله کولاو شي د دې نه به د ده نظر په میډم اوکټا باندې شي دی د هغې نه دا چادر لر کړي او بانسري راوالي د دې سره د لپې کولو کوشش کوي خو لږ ساعت بعد د ده په غوږونو باندې اواز ولګي یعنې څوک را روانې دی په دې څادر زر خور کې او دا راواخلي ځان سره او المارۍ کې دننه پټ شي چې یعنې څوک را روان دي په دې کې دا دوه کسان راشي ویمپایران دوی د یو بل سره خبرې کوي د ټیني په نوم یو کس چې هغه د ویمپایرو دښمن دی او هغه زموږ ویمپایر به ډېر ژر ختم کړي خو دې کې دا بل ورته وایي چې زه د هغه سره فعلحال ما ته پته ده چې زموږ غټ دښمن دی خو زه د هغه سره جنګ په خپله کول نه غواړم چې هغه کله موږ ته لاس راواچوي نو بیا به ورسره ګورو دې کې د کمرې ته سټیو راننوځي او دوی ته ووایي چې پته ستاسو په باره کې د هر سره پته ده دوی دې راونیسي چې زموږ په باره کې تا ته څه پته ده دی ورته ووایي چې ما ستاسو په باره کې په کتاب کې پړاو کړی چې د کتاب نوم واوري نو دوی دې پرېږدي
چې دی خو کتاب یې پړاو کړلی په کتاب کې لیکلي چې تاسې وامپیران یې او ما نه وامپایر جوړ کړئ. دی ورته وایي چې ته وامپایر د ځان نه ولې جوړې؟ دی ورته وایي چې زه د خپل زندګۍ نه ډېر تنګ راغلی یم او خلک زما نه نفرت کوي. دې د وجې زه وامپایر جوړېده غواړم. دا کس ته دې ډېر زیات مینتونه وکړي خو دې پورې چې زما مور او پلار هم زما قدر نه کوي. د هغو په مخ کې زه هېڅ هم نه یم. د وامپایرو دا مشر چې کله واوري دی د وینه چیک کوي. ده ته وایي زه مړه څښاک کنې ستا وینه خو ترخه ده. ته د وامپایر د جوړېدو قابل نه یې او ده له لته ورکړي او د هغې دروازې نه بار وباسي. د هغې نه بعد بیا هم د ده دا کوم ملګری چې وي براو دی په دغې المارۍ کې ناست وي. به ډېرن چې وګوري چې د هغه سپایډر نشته دی سپایډر ګوري خو په دې کې د هلک خبر شي چې دی په سپایډر پسې ګرځي. دی په دې المارۍ کې ښه دننه لاړ شي. ده ته یو داسې لاره ښکاره شي دی په هغه لاره باندې بره وخیږي او چې دی څنګه د قضیې نه راوځي ده ته هغه عجیبه غونته ګاډی ودرېږي او ګیټ ورته کولاو کې دی په دغې کې ورننوځي. دې کې ده د دې براو نه عجیبه سوالونه تپوس وکړي. براو ډېر تنګ شي. دی د دې ګاډۍ نه کوزېدو کوشش کوي خو دا کسان یې دمکاو کړي چې په لاره کښېنه که نه خیر به دې نه وي. د هغې نه بعد د دې براو نه د سر نه ده یخته وشو کوي. دا چیک کوي چې دی چېرته وامپایر خو نه دی. د هغې نه بعد چې کله دوره ده دا یخته چیک کړي چې ده ته پته ولګي چې دا وامپایر نه دی. د دې نه بعد دی ګاډی راشي لږ ساعت بعد د دې براو د کور خواته ودرېږي. دی د ګاډۍ نه کوز کړي او راته دا سایکل هم ده ته راغوځار کړي. دې نه بعد دی سهار په کالج کې دی په لاکر کې د سپایډر سره خبرې کوي خو په دې کې په لږ ساعت کې د هغه ملګری راشي او هغه چې کله دا میډم اوکټا وګوري ده ته ډېر خوار شي چې تا دا سپایډر ولې راپټ کړی دی او دا خو زموږ دپاره نقصاني دی. په دې کې د سکول ګنټې بجاو شي او دا پنجره ته د لاس نه خلاصه شي او د میډم اوکټا راوځي. دې نه بعد ډېر سخت ویرېږي. ده په دې پسې کنټرول کولو کوشش کوي. په دې کې د سکول دا واړه هم د دې کلاسونو نه راوځي او د میډم اوکټا چې کومه وي دا د خلکو نه ډېره ویرېږي. د هلک هغه پانسري راوالي خو دا پانسري د ده د لاس نه کته غوځاره شي ولې چې د دې پانسري په ذریعه باندې دا میډم اوکټا چې کومه وه دا کنټرول کېده. دا ډېره زیاته ویرېږي. د دې کالج نه د تښتېدو کوشش کوي. دا بره دیوال ته وخېژي. په دیوال باندې کون لګېدلی وي او دا په هغه کون پسې چپکاو شي. په دې کې د قالب چې جارو راولي او په جارو باندې د وهلو کوشش کوي چې دا زه پسې طریقه مړه کړمه او دی د دغې موقع نه صحیح فایده چوته کې دا نښتي او دی دغه کته راغوځاره کړي میډم اوکټا. هغې نه بعد دی پسې بیا چې څنګه وله راشي دا ملګری دی روکاو کړي چې مه وخه ده. د دغې موقع نه فایده چوته چې سپایډر د کړکۍ په ذریعه باندې د دې ځای نه د وتو کوشش کوي خو د دې بدقسمتي دا وي چې دا په دې کړکۍ کې فساوه شي او دې هلک ته دا غنیمت جان شي. دی رامنډه کړي په دې کړکۍ په ذریعه باندې دا سپایډر وجني. دا ملګری پسې بیا راشي. لږ ساعت بعد دې هلک ته داسې محسوس شي چې دا سپایډر زما په پنین کې راوتی دی. دی د دې وښکلو کوشش کوي خو دا نه راوځي. دا راوځي او د ده په دې مخ باندې چک ولګوي. په دغه ځای کې د هلک غوځار شي او دا سپایډر وتښتي. د هلک په ځمکه باندې پړلېږي لکه د ماشومانو. چې دا ملګری وګوري خپل ملګري دپاره بچ کولو له دی هغه ټیټر ته واپس لاړ شي. د هغه دمخورانو چې کوم مشر وي هغه ته ووایي چې زما ملګری بچ کا. خو دی ورته دلته ته یو شرط کېدی چې تو نیم وامپایر به جوړ شي او د ټینې نه به زما حفاظت کوي یعنې ما به بچ کوي. د دې د وجې به زه ستا ملګری بچ کړمه. دی ورته ووایي چې ټیک ته زه د خپل ملګري دپاره هر سره کوم. دی د ټینې ته وایي لاس به راکړه. دی د دې په دې لاس باندې اټیک وکړي او د ده په دې ګوتو کې سوري پیدا شي. لږ ساعت بعد د هلک ښکته وغورځېږي. دی چې خپل لاسونو ته وګوري دا وڅټي او د ده د زخم اټومیټک په خپله په جوړېدو باندې سټارټ شي. دې نه بعد دی خپل د ماسټر ملا ته وروخېږي او دوی لاړ شي ځان هسپتال ته ورسوي. د ادمخورانو دا مشر چې کله د ده ملګری وګوري دا حالات خراب وي. د ده په دې لاس کې نوک ورومنډي او د ده دا زخر ټول چې کوم وي دا رخ کړي. دې نه بعد درته ووایي چې خپل د شکتیانو استعمال په خیال کوه ولې چې تا سره اوس د وامپایرانو شکتیانې دي. نه بعد تو سهار بیا په کالج کې وي خو اریاني خبره خو دا وي چې د هلک په بورډ باندې لاس کېږدي او خپل د نوکونو سره په دې کې ډېر غټ نشانونه جوړ کړي. نو دې ته دا ټول اریان شي. دا دی په کور کې وي. دی د خوراک هم د وامپایرانو په شانتې کوي. دی چې کمره کې وګوري د ده وړه خور ناسته وي. د ده وینو څښلو ته ډېر زړه کېږي خو دی په ځان باندې ډېر زیات کنټرول وکړي او خپله وړه خور مړه نه کړي. د هغې نه بعد دی راشي په کمره کې یو وامپایر ناست وي. هغه درته وایي چې ته اوس خپل د فیملي نه ځان لرې کړه که نه ته به د وینې وڅکې یعنې ته داسې ناټک وکړه چې ته لکه مړ شوی وي. دی ورته وایي چې ټیک ته دی خپل د فیملي سره د اخرنۍ شپه ډېره په مینه باندې تېره کړي او د هغې نه بعد د وامپایر سره ناست وي. وامپایر دله یو دوایي ورکړي. دی چې دوایي وڅکي درته وایي بره وګوره چنچڼه ده. دی چې څنګه بره سټ کړي د ده دا سټ تاو کړي او دی مړ شي. هر کې د ده انتیم سسکار وي یعنې جنازه وي. د ده دا ملګری د ده په لاس کې یو موبایل کېږدي
او د ده دې لاسونو ته چې په غور سره وګوري دی پوه شي چې زما ملګری مړ نه دی. دی خپل دا ملګری ته واپس د پاسولو کوشش کوي. دی دا ډېر وړوکی خو دا پروفیسر درته ووایي چې ستا دا ملګری مړ دی او ته په قلاره شه. د دې نه بعد دا سټیو ډېر زیات خفه شي او دی بهر وځي او ده ته پته نه وي چې دا ټیني په ده باندې هر ټایم نظر ساتي. دا ټیني د هلک چنګم اوزار کې دا ټیني دا چنګم راواخلي او په یو بوکس کې د ځان سره سنبال کړي. هغې نه بعد موږ ته د شپې پاټ وښایي چې هغه ویمپایر مشر چې کوم وي هغه راشي او د هلک ته د قبر نه راوباسي او د هلک په قبر کې ښه په مزې سره په موبایل باندې ځان له ګیمونه کوي لګیا وي. ده ته دا محسوس شي چې په دې ځنګل کې بل څوک هم دي. دې د هلک واپس دې کړۍ ته غوځار کړي او په دې ونه نه یو کس یې هغه راټوپ کړي. هغه د ویمپایرانو دښمن وي او د ده د بوس سره په جګړه باندې ورشي. د ده دواړو ګمسان جنګ یې خو دغې کړۍ ته راغوځار شي دواړه. په دې کې چې دا هلک وګوري چې دی خو زما د بوس ټکی راشه زه خپل د بوس مدد وکړم. په دې کې دا ویمپایر چې کوم دی د هلک داسې غوځار کړي بره لکه تیلی چې سړی څنګه بره غوځاره کړي دونه دې سپک وي او د دې نه بعد دی په دې هلک باندې اټیک کوي. خو د بوس چې وګوري دی یو پاوړه ده له راواچوي او دی بېهوشه کړي. دې نه بعد دی د هلک واخلي او د ده قضیې نه وتښتي. خو دا ویمپایر چې کوم وي دا رده پیچه بیا هم نه پرېږدي. دی د په سر ډېر مشکله باندې د هلک په بورۍ کې واچوي او وتښتي. خو دا ویمپایر پسې یو ګټه غوځار کړي دی واپس راغوځار کړي. دې نه بعد دوی غیب شي او روډ منځ ته لاړ شي. په روډ کې لږ ودرېږي دی وایي چې دا ویمپایر راشي. دې نه بعد موږ غایب شو. په دې کې دا ویمپایر څنګه راشي او دغه ځای نه ځان غیب کړي. دا ویمپایر یو ګاډۍ والې ووښي. دا ګاډۍ والا چې دا ګاډۍ ودرېږي چې راکوز شي چې وګوري ویمپایر ښکته پروت وي. دی په دې کس باندې هم چپ ولګوي او د ده نه وینه وڅکي. دې نه بعد دوی راشي خپل هغه ټیټر شو ته چې کوم ځای کې د ویمپایرانو یو ټیټر وي. ویمپایر چې کوم دی خپل بوس ته ووایي چې نن په کپستان کې ټیني په ما باندې حمله کړې او هغو بروس چې کوم دی دی اغوا کولو کوشش کوو. دی ورته ووایي چې هغه نه موږ له سودان پکار دی. په دې کې دا بار ته د خبرې اورېدې کې یو جنۍ راشي. دا هلک دې ته ووایي چې ته موږ د ده خبرې واوره چې دوی څه خبرې کوي. په دې کې د ټیټر د مشر ته پته ولګي او دوی دواړه دننه راښکي او د جنۍ ته ووایي چې د ده دپاره هغه کمره چې کومه خالي ده هغې ته دی بوځه. نن نه بعد نه به دی په هغه کمره کې پاتې کېږي. دی دا جنۍ سره راشي په بار دی یو کریچر ته په حواله کې کریچر دی د ده کمرې ته بوځي. دې نه بعد سهار په کالج کې د هلکان د دې د ده په ملګري په باره کې ډېرې بدې بدې خبرې کوي. دی غوسه شي او د یو له پکې څوک راواچوي. د دې د وجې دا پرنسپل دی د کلاس نه به روباسي. دی ډېر زیات تنګې د زندګۍ نه دی ځان وژني. په دې کې ټیني راشي او درته ووایي چې ستا ملګری په اصل کې مړ شوی نه دی هغه ژوندی دی او هغه ستا نه دا خاصیت واخیستو چې هغه په خپله ویمپایر جوړ شو او دا برکت چې کوم دی دا ستا نه واخیستو. ستا ملګری ژوندی دی. دی د دغه ملګري خلاف ډېر زیات بړکاو کوي. بل طرف ته دا هلک وښایي چې دا نه عجیبه عجیبه کارونه په دې کې اخلي او دی پریکټس کوي چې زه خپل د بوس په شانتې تیزه منډې ووهمه. دې ته د خپل ملګري ډېر یاد راشي. دی ورته فون کوي. خو په دې کې د دې ډریکولا دا مشر راشي د ده نه دا موبایل واخلي او د موبایل والا په دغه ځای کې مات کړي. بل طرف ته موږ ته ټیني وښایي چې هغه دغې ویمپایرانو دې ځای ته راشي. دا کریچر ده ته ډېر زیات خوشحاله شي. دی دې بوس ته ووایي چې دا هلک زموږ په حواله کړه. دا بوس ورته ووایي چې موږ به په دې باندې سوچ وکړو بیا به تا ته ووایو. دې ځای نه چې دا ټیني ځای دی د وړې کریچرو ته ووایي چې تاسو په دې هلک باندې نظر ساتئ چې د هلک ثابته ورځ څه کوي. دې نه بعد به دا کریچر په ده باندې نظر ساتل شروع کړي یعنې چې د هلک چېرته ځي دې به نظر ساتي. دی د جنۍ کمرې ته چې راشي ده ته دا پته ولګي چې دا جنۍ اصل کې منکي جنۍ ده یعنې شادو ده. د دې یو لکۍ ده او لکۍ دا اوس پټه ساتي. دا لکۍ ده چې به دا په خپله راغورځېده. دې نه بعد دی روانې دا شپې دا کریچر په ده باندې بیا نظر ساتي. خو د ده دا بوس چې کوم وي دا کریچر راونیسي او د دې پارک نه بهر غوځار کړي ولې چې ده ته پته ولګي په ده باندې دوی نظر ساتي. دې نه بعد دی بوځي ځان سره ځنګل ته او دی د مرۍ نه یودم راونیسي. ده ته ووایي چې ته تیار نه یې ځان تیار کړه هر حملې دپاره ولې چې ډېر زیات کمزوری ځان نه ویمپایر اصلي ویمپایر جوړ کړه. دې نه بعد د ده دا بوس چې کوم وي دی په یو ونه باندې نوکونه راکړي. دا ونه وشلی. ده ته وایي چې اوس هم داسې دا ونه کړ که دی چې دا لاس راواچوي د ده دا نوکونه مات شي. ده ته وایي چې ځان تیار کړه. بل طرف ته د ده د ملګري نه هم ویمپایر جوړوي. هغه خپل محل ته راوستی او دې ویمپایرانو ته وایي چې دې قسم وټکوه. دې نه بعد خپل د پروفیسر کور ته راشي او خپل د پروفیسر ډېره زیاته بېعزتي وکړي او خپل پروفیسر مړ کړي. بل طرف ته دا ګورو خپل دې شاګرد ته چل ښایي چې د هوا په ذریعه به خلک څنګه بېهوشه کوي. دی دا کس بېهوشه کړي او ده ته ووایي چې ته له ده نه وینه وڅښه. دی ورته ووایي چې نه زه د انسانانو وینه نه څښم ولې چې زه به پخپله یو جانور جوړ شمه. دی ډېر تېز منډې وهي. دا ویمپایر چې کوم وي په دې کې چې د وګوري د دې هلک په کمره باندې دا ویمپایر راشي په دې هلک باندې اټیک کوي. خو د هلک د جنۍ په کمره کې د پیله نه پټ شوی وي. په دې کې دا ویمپایران ته جنۍ د کمرې ته واپس راشي.
او په دې باندې اټیک سٹارټ کې خدای په سره هم مقابله کې پدې کې ردتا بوس ته هم پته ولګي او ته هم په دغه ځای کې ځان سر راورسي او دوی یو بل سره په ګوته ګوته شي په جګړه شي دې نه بعد د وامپیران اصل کې د الګ ته تختولو کوشش دا یا د بیرولف چې کمپلیټ وي هغه کولا او د وامپیران په دره کې د قسم وټکې پدې کې د دې شو چې کوم مشر وي هغه راشي او دا ټول رافاسي او د دې ځای د وامپیران وسبلې او د ته چې دې سره غیر لګوي کنه تاسو په خیر نه دا ټول لاړ شي پدې کې سحر شي دا لږ چې کله خبر شي د خپل مرګري کمرې ته چې راشه جنې هغه غیب شوی ته پته ولګي چې د زما مرګري تختولې د یعنی په کړې د بل طرف تر د الګ ته مرګري او بچیدار دي الګ خپل مرګري کور ته راشي او ورسره ټېډي وی لک سات پاته الګ خپل کور ته راشي چې د پوری کور کې سو کوم نه وي ته په چاکو باندې یو فیملیټ دی په هغه کې چې پوری ته یو ټیټر ته دی راو فایټر په سریه خپل پوسټ ته و چې زما خپل فیملی بچ کوم خپل مرګري ته لاړ شي زما پوسټ خبر کا چې سپایټر چې راشي پوسټ ته کوئی پوسټ خبر شي چې ستا هغه شاګرد چې کم دی هغه خپل فیملی د بدلې لپاره تللی دی او هغه ماته چې دوی ته الوداعي تقریب ورکا یو چې زه خپل مرګري بچ کوم په دا میډم او سا وته چې کوم مزه ستا د لپاره ډېره خطر ده پاغه کې پر د الک راشي هغه ټیټر چې په کمپیوټر کې د پوره فیملی د کسانو جوړنده کړی وي او د مرګري عمر پکې چنه د تر د مرګري وایي چې ویلکم دا فیملی ومنګ پرې د کوتو سره د جنې بنا واسپه یعنی کوم جنې چې د شادو وشان لکوي وي ته وته چې تاسو چرته نشم کولای ته وایي کوته دا څنګه کې نو بس دا فیملی دا ټول وړه کورته بنا پوس کو ته خپل د مرګري سره په جنگ شي خو د مرګري چې کم دی ډېر زیات طاقتور وي خپل مرګري هرته سرپندو گزار کې بل طرف تر دا کم ګورو چې هغه هم راشي بار د ټیټر نه ټینی ولاړو ټینی د پرې د نه چې پرې چې د خپل د جنگ د دوه مرګرو پورې چې پاسه د دوه مرګري اپس کې په جنگ باندې کړل د چې راشي د ټیټر کې په خپل ادم خور باندې حمله وکړي چې کم په دا باندې په قبرستان کې حمله کړو بل مرګره په سپایټر نظر شي سپایټر وځي بل طرف د جنې خپل لکۍ راوپاسي او د لکۍ په ذریعہ باندې خپل رسۍ کولاو کی دلته په ټیټر کې د کماسان جنگ سٹارټ دی دا د خپل مرګره راوپاسي او سیټ ته بوزي چې زمانه وینه وسکال ته الله د خپل مرګره سره د مقابله کولو قابل شي ګوته زما وینه نس کې هغه پتا ډېر زیات طاقتور دی او تا په مړ کې د مجبورۍ نه د دغه جنې وینه وسکي بل طرف ته رده ګورو خپل دشمن سره په جګړه یې دوی خپل پر غزاري او خپل کته پدې کې نه د ګروپ باندې د مرګري شاهنه اٹیک وکړي او چاړه په تور منډي او خپل غزار کې بل طرف ته دالر چې کله راشي د خپل په دې مرګري باندې اٹیک وکړي د دې د ګروپ پیدا چوته کې او په دې یو قدم پور کې دا چاړه پسړه کې ور منډي د دې سره دغه قدم پور مرشي او د ګروپ چې کم دي ډېر زیات زخمي وي بل طرف ته خپل د مرګري سره په فایټ باندې ورغلې وي ولې چې د جنې وینې سکړې راغلي د وجه کې ډېر زیات طاقت راغلی او دوی یو بل سره خپه خړه ورغلي یو بل وجنې خو ته الګ خپل مرګري نه وجنې ته خپل د مرګري بیا په دغه ځای کې پرې د مرګري ته بیا غلطه پیدا چوله کې او د مرګري ولا قسم وکړ بل طرف ته ټینې راشي او د دې جنگ ختم کې په کوم جادوګر چې دا غلي او چې به وتا کړی چر جوړ کی نه بعد د مرګره قسم وکړي چې څه به د خپل بدلا خپل او د رټې سره د غزنه لاړ شي ته د خپل پر فیملی سره ملاو شي او د زیات خوشاله شي او بیا د خپل فیملی یاداش پټاو کې چې د بیانک شپه د اړو یاد نه وي په تیر د جنې سره ډېر آشنا شي یعنی خپل سره محبت دي نه بعد د ټیټر وخت چې پاغه کې د ټیټر چې کوم مشر وي هغه د الګ لپاره اوټو کې چې تاسو غواړئ چې د پدې کې پارک کې روسي کې دا ټول د حق کې فیصله وکړي چې او د بدلتا سره پاتې کېږي کدا ویډیو باندې خلک دې ویډیو لایک دا چینل تر سره ضرور سبسکرایب کړئ